نبی علیہ السلام فرمائی فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ د دې په عمل باندې فرشتي په لعنت وي چې تاولې یو مسلمان ته په اوسپنې اشاره وکړه و دې ډار که نو نبی علیہ السلام فرمائی فرشتي په لعنت وي ولې حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه حتى کده دا اشاره خپل هغه ورور ته وکړه چې د مور طرف نه ورور دی یا هغه ورور ته اشاره وکړه چې هغه د پلار د طرف نه ورور دی طبعا کم اعیانی ورونه چې دي کنه د پلار او مور چې یو دي د دې ترمنځ ګیله نه راځي خو کم ورور د مور نه جدا او یا د پلار نه جدا او هغه د بل ورور نه ګیله کوي مونږ تاسو ورته میرانه ورور وایو اگر چې تاسو کور شریک دی خو سره د دې شرکت یاد لاره ګورا سره د دې شرکت خپل هغه ورور ته چې هغه اعیانی دی او کا مثال علاتی دی او کا اخیافی دی د مور د طرف نه دی او کا د پلار د طرف نه دی ویره به نه ګورا ځکه هغه زرګی لمن کیږي ته هغه ته اشاره په وسپنې باندې نه کوي نو چې دې ته ناروا شو نو بل مسلمان تم ناروا دی کنه نن موږ تاسو څومره د افسوس خبره ده یو دوه خبرې نه شوي دی او مسلمان او د بل مسلمان ورور ترمنځ کور د منډه کوچا کله شي کوب راز غراولې چاته فانچه راز غراولې ورور بس رامنډه کې د بل مسلمان د بې عزتۍ د پاره د بل مسلمان د اهانت د پاره کنزلم ورته کوي بدردم ورته وایي دا خو د مسلمان شان نه دی د مسلمان شان دا نه دی مسلمان د بل مسلمان نه ویری او کوي ویراوه په د باندې الله فرشتي لعنت وي یا بل حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای دا روایت د سنن ترمذی ده نبی علیہ السلام فرمای من اشار على اخيه بحديده لعنته الملائکه چا چې خپل ورور ته په وسپنې باندې اشاره وکړه ورور معنا څه شی ده ټول مسلمانان خپل کې ورونه دي انما المؤمنون اخوه قران کریم کې راځي مؤمنان سره ورونه دي کچا یو مسلمان ورور ته اشاره په وسپنې باندې وکړه لعنته الملائکه رسول الله مبارک فرمایي په د باندې د الله فرښتې لعنت وای د الله فرښتې په د باندې لعنت وای یا مراد د وسپنې نه مونږ تاسو اسلحه واخلو ځکه اسلحه هم د وسپنې نه جوړیږي د وسپنې ګډون پکې ده نو کچا په دې باندې اشاره وکړه په دې کې ګوره غله د اول سر کې شمار دی غله چې لاره کې غلا کوي کنه چاقو وباسي تفانچر وباسي یاد لره مسلمان ورور تبلا دا عمل کې کنه بکې د الله په دربار کې د الله فرښتې در باندې لعنت وای لعنته الملائکه د الله فرښتې په د باندې لعنت وای بل طرف ترش ودون والا دا کم خلک چې ودونه کوي دې پټاخې ته فکر وي دا نن سبا وخت کې چې کم پټاخې استعمالېږي یقینو کوي دغه د کلشینکوف نه تمانچې نه ډز قوي دی خپکور کې یو انسان مریض دی پروت دی دراز او دروز دی شروع دی مسلمان ته تکلیف ورک شاید په دې ټوله ورځ کې همدغه وخت کې دته خوب ورغلی خوب دې پې خراب که خوب نه وي ورغلی ویره خو دې ورکړه که نه او خو دې ویره که نه ولې مونږ تاسو خپل بچي نه کار ترولو
ولې مونږ تاسو خپل بچو ته دا نصیحت نکو چې یا بچي ولې بل مسلمان دلته په تکلیف کې پاتې شي؟